د ایران او افغانستان ترمنځ غټ جنجال جوړ شو. افغان حکومت ایرانی ډیپلوماتانو سره څه وکړل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. که څه هم ایران همیشه د افغانستان په چارو کې مداخله کړې، دلته د شته نظامونو مخالفت کړی او خنډونه ورته جوړ کړي. اوس تازه خبر دا دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې ډیپلوماټیکه ترینګلتیا رامنځته شوې چې له کبله دواړو هیوادونو د یو بل ځینې ډیپلوماتان هم شړلي دي. د معلوماتو له مخې د افغانستان حکومت د ایران حکومت دوه ډیپلوماتان چې د عبدالله د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و له هیواده شړلي دي. بیرته ایران هم په ورته ګام کې دوه افغان ډیپلوماتان بیرته کابل ته استولي دي. که څه هم د دغه جنجالونو اصلي لامل نه دی معلوم، خو ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ټاکنو په هکله غبرګون نه دی ښودلی او ویلي دي چې په دې اړه کوم دریځ نه لري. او د دې هیواد سفیر بهادر امینیان هم د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې ګډون نه و کړی. د یادولو ده چې په افغانستان کې د ټاکنیزو مبارزو په لړ کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران د عبدالله ملاتړ کوي، پیسې او امکانات ورته برابر کړي. چې د ایران اوسنی دریځ چې تر دې دمه د افغانستان د ټاکنو په اړه نیولی، هغه راپورونه تاییدوي چې دوی د عبدالله ملاتړي دي. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي ایران د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو هرکلی کوي. په هر حال د یادولو ده چې د نړۍ ګڼو هیوادونو بنسټونو چې په هغه کې ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه، د اسلامي همکاریو سازمان او په هیوادونو کې عرب هیوادونه، برطانیه، هند، چین، پاکستان، کاناډا او د نړۍ نورو ګڼو هیوادونو ولسمشر غني ته مبارکي ورکړې او د هغه حکومت یې په رسمیت پیژندلی. او یوازې ایران دی چې لا هم د اشرف غني د حکومت په اړه دریځ نه لري او موږ هم دومره د انسانیت تمنه ترې کوو او نه هم د دوی مبارکي او رسمیت پیژندنې ته اړتیا لرو. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.